السلام علیکم. ستاسو باون ښوونیز مرکز ته ښه راغلاست. که غواړئ ریاضي په اسانه او علمي ډول زده کړئ نو ویډیو تر پایه وګورئ. نن دوم ټولګي د ریاضي د دوو سیټونو تفاضل عنوان دا په ډېر ساده ډول در زده کوم. خو مخکې تر دې چې درس تشریح کړو یو ریکویسټ کوو چې دا اکاونټ که تاسو دا ویډیو په ټیک ټاک ګورئ اکاونټ فالو کړئ، که په یوټیوب ګورئ یوټیوب چینل در سره فالو لاک او شیر کړئ د دوستانو سره تر څو ټول د زده کړې مینهوال وکولی شي زموږ چینل ته راسرسی ولري او بغیر له کوم لګښت نه درسونه زده کړي. همدا سلسله همداسې دوامداره ساتو. اووم صنف ریاضي پسې به اتم صنف، نهم صنف، لسم، یولسم، دولسم همداسې په دوام باندې وو. خو یو ریکوست دا ده چې اکاونټ فالو او ملګرو سره یې شریک کړئ. اوس راځو یو عملي مثال ته د سیټونو تفاضل ښه روښانه سي. فرض کړئ زموږ په ټولګي کې 10 زده کوونکي دي او شپږ یې فوټبال کوي. څنګه پیدا کړو چې څوک فوټبال نه کوي؟ د همدې پوښتنې ځواب د نننۍ درس موضوع ده، د دوو سیټونو تفاضل. یوازې په 2 دقیقو کې به داسې مفهوم زده کړئ چې د ریاضي ډېر زده کوونکي پکې تېروتنه کوي. راځئ چې د دوو سیټونو تفاضل زده کړو. راځئ اول همدغه د کتاب موضوع وایو، د دوو سیټونو تفاضل. که د اووم ټولګي د والیبال ټیم زده کوونکي مسابقې ته لاړ شي په ټولګي کې به څو تنه زده کوونکي پاتې شي؟ په دې چې سوچ وکړئ نو تاسو ته د سیټونو د تفاضل مفهوم روښانه کیږي. راځو له کتاب نه بهر یو څه مثالونه وایو او کتاب هم مثالونه ګورو. راځو دغه یو پریزنټیشن ګورو د اووم ټولګي ریاضي د سیټونو تفاضل. راځو چې دغلته هم یو څه مثالونه دي دا حل کړو او سوچ پې وکړو. د زده کړې موخې هم دا وي د دوو سیټونو تفاضل پېژندنه، د A منفي B نښه کارول، توپیر یا A منفي B او B منفي A کې څه توپیر ده، شته توپیر که نشته دا به معلوم سي. درس تر پایه پورې به انشاءالله په دې پوه سئ او ورځني ژوند سره یې څه اړیکه ده. اوس د دې سیټونو تفاضل تعریف که وکړو دلته که وګورو د A منفي B تفاضل هغه عنصر دی چې A کې وي خو په B کې نه وي. A منفي B هغه عناصر چې په A کې به وي خو B کې به نه، یعنې B ترې منفي سو. نو راځو یو عملي مثال ګورو. که A سیټ کې که په A سیټ کې 5 4 3 2 1 وي یا 1 2 3 4 5 وي او په B سیټ کې 6 5 او 4 یا 4 5 6 وي نو A منفي B پیدا کړئ، یعنې A نه B منفي کړئ. نو راځو د A منفي B حل ګورو. A ټول عناصر چې دي 1 2 3 4 5 او د B 4 5 6 دي. نو اوس A منفي B مساوي د 1 2 3 سره، ځکه A منفي B هغه سیټ ده چې هغه عناصر په A کې شامل او په B کې نه وي شامل. 2 3 که وګورو هغه په A کې شامل ده او په B کې نسته، یعنې B 4 5 6 دا عددونه له A نه منفي کړل، د B ترې منفي سو. څنګه چې موږ په عددونو کې منفي دي همداسې په سیټونو کې هم منفي راځي. اوس که B منفي A وګورو، A سیټ کې 1 2 3 4 5 او B سیټ کې 4 5 6 نو B منفي A به هغه سیټي چې هغه عناصر په B کې وي او په A کې نه وي. نو B منفي A دلته دغه ده، B منفي A یوازې 6 پاتې سو، ځکه چې دلته 4 او 5 دلته او 4 او 5 په A کې موجود او په B کې هغه سره ختم سو. یوازې 6 داسې عدد ده چې په B کې سته او په A کې نسته. نو A منفي B او B منفي A کله هم سره مساوي نشي کېدلی. د وین ډایګرام کې که وګورو دغه د A سیټ ده چې 1 2 3 4 5 دا عناصر لري او د B سیټ چې ده 4 5 6 عناصر لري. اوس که A منفي B A نه B منفي کو دغه دایره به ترې ختمه سي، یوازې 1 2 3 به په A کې پاتې سي. نو A منفي B به 1 2 3 سي لکه څنګه چې دلته تاسې لیدلی سئ. اوس که B منفي A واخلو نو دغه زیړه دایره او دا سپین ځای به ختم سي، یوازې 6 به، ځکه له B نه موږ A منفي که کوم چې مشترک و هغه هم ختم سو ورسره، کوم چې غیر مشترک دی هغه هم دې کې ختمیږي. نو B دغه د B سیټ ده او دا د A سیټ دا سره منفي کې یوازې 6 پاتې سو. نو راځو یو هغه مثال هم ګورو، لیکلی مثال هم حلو او بیا به مخکې ځو. که چیرته A سیټ کې 1 2 3 4 شاملي او B کې 3 4 5 6 شاملي نو A منفي B پیدا کوو. د وین ډایګرام په واسطه پیدا کوو، همداسې هم پیدا کوو.
ګوره وین ډایګرام یې جوړو. A او B دوه سیټونه A کې او B. A کې 3 مشترک دي، 1 2 3 4 په A کې او B کې 3 4 5 6 عناصر دي. نو A منفي B دا شین څه کوم خط درته ښکاري دا A منفي B سو، دا شین پاتې سو او B ترې منفي سو. دا بلو دا و د موږ د نن ورځې د سیټونو تفاضل د 8 د ریاضي 18 صفحه. نو خدای دې وکړي چې درس هم خوښ شوی. که درس کې څه نیمګړتیا درته ښکاري موږ ته کمنټ کې ووایئ تر څو هغه نیمګړتیا وباسو او تاسو لپاره ستاسې د خوښې درسونه جوړ کړو. تر بل درسه پورې ښې چارې.